مغدالین په دې امت کې اهل بدعت دي. بدعت د دین په رنګ کې ورته ښکاره سوی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت ده، صحیح مسلم نقل کړی ده. هغه وایي کله چې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین خبره کوله نو سترګې به سرې سوې، غږ به په زوره سی، د غاړې رګونه به وپړسېدو او بیا به موږ ته توصیه وکړه چې ګورئ له حقه ځان بلې خواته مه بیایاست، قیامت نږدې ده. زه او قیامت داسې راپاڅېدلي یو، دا دوې ګوتې به داسې کړي چې لږ قیامت تر ماله مخ. او بیا یې وویل چې اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دا د پیغمبر حدیث ده، ابن ماجه نقل کړی ده، نورو کتابو نقل کړی ده، له ځانه موږ خبرې نه دي جوړې کړي. حضرت جابر رضی الله عنه وایي داسې حالت و چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله د دین خبره کوله نو سترګې به سرې سوې، غږ به په زور سو، د غاړې رګونه به وپړسېدو كأنه منذر الجيش اذا قال صبحكم ومساكم. او داسې به موږ ته خبره په یو اهمیت سره وکړه لکه سړی چې څوک له یو پوجه بیروي چې اوس دلته پوج را روان ده، تر دا غټې وخواته پر دغه کلي علمه کوي. یو سړی مخکې راغی، ډېر په سرعت سره یې خبره خپره کړه چې دلته دښمن را روان ده، غورځئ د خپلو ځایو چې ماښام علمه پر در وکړه چې سهار پر در وکړه، څه خبره نه ده. داسې به نبي علیه الصلاة والسلام په ډېر اهمیت دا خبره وکړه. او بیا یې دا خبره وکړه چې ګوره د هر وخت دپاره دا یاد ساتئ، خبرې دوې دي. خیر الحدیث کتاب الله، بهترینه خبر په خبرو کې د الله کتاب د قرآن کریم، وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. ښه هدایت هغه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام خلکو ته کړی. دوې خبرې راغلې، کتاب الله سنت الرسول. ګورئ مسلمانانو په دې خبره پوه سئ، دین دوې خبرې دي، کتاب الله سنت الرسول. دا چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو، دا په خپله کتاب الله سنت رسول ده، له دې وتلې خبر نه ده. موږ ته به په کوشنیو را زده کول د چا په مذهب یې د امام صاحب، امام صاحب د چا په مذهب ده، په خپل مذهب. خپل مذهب یې له کوم و؟ له قرآن او له حدیث. مسلمانانو په دې خبره پوه سئ، تاسې خو باید شاید داسې به څوک هم وي چې دا خبره یې تر ذهن لوړه وي. زموږ د فقه دلایل څلور دي، کتاب الله یعنی آیات، سنت رسول یعنی حدیث، اجماع امت، قیاس. اجماع چی شی ده؟ قیاس چی ده؟ اوس ګورم تر دغو څلورو مذهب وتلی نه ده نور. اجماع دا ده چې یو ځای داسې آیات راغلی چې دا دوه تاویله لري، دوې ترجمې لري، نو په دا وخت کې چې دا تاویل لري دام زویني سو دام زویني سو، قطعیت پر یوه نه چې کله پر یوه تاویل اجماع راله دا له زوینیته پورته سي قطعیت. دا بیرته په قرآن کې درج ده، خو د قرآن پر معنا یې اجماع. حدیث خبر د واحد د ژوند ثابتوي، ګمان چې کله اجماع د امت پر راله دا قطعیت ته ورسېدی. اجماع خو عین قرآن و حدیث ده. قیاس بیا څه؟ قیاس دا داسې په یو شي باندې قرآن یا حدیث تصریح کړي وي، هغه په تصریح ثابت وي، بل عین حکم د دې په رنګ پیدا سي، نو مجتهدین اهل اجتهاد دا پر مخني قیاس کی تر هغه آیات یا تر هغه حدیث را لاندې کړي. خو بیرته د آیات او حدیث خبره راغله، ځکه قرآن علیحده بولې، حدیث علیحده بولې، مذهب علیحده بولې چې اجماع و قیاس پر زیات کړي، نو بیا ته نه اعلی، نه بیا ته نه د اجماع په مقصد پیژ، نه د قیاس په مقصد پیژ، نه د مذهب په مقصد پیژ، او یا به پیژې که پوه وې بیا به په مغضوب علیهم کې راځي، که نه پیژې بیا به په غضالین کې راځي. که پوه وې د خلکو په سترګو کې دې خاورې ورغورځولې، د خلکو توجه دې ځان ته راګرځوله، نو بیا په مغضوب علیهم کې راځي. که نه وې پوه بیا په غضالین کې راځي. بالا ستا خوښه داره یې واچوه، او که دې د حق اعلان وکړي بیا په انعمت علیهم کې راځي. نور د الله پیغمبر وایي
چې خیر الحدیث کلام الله، بهترینه خبره د الله کلام. لکه الله چې پر دا مخلوق باندې دونه فضیلت لري، قرآن بیا زموږ پر خبرو دونه فضیلت لري. کلام الملوک ملوک الکلام، د باچهانو خبرې چې دي هغه د خبرو باچهانې دي. او نبی علیه الصلاة والسلام وایي خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، بهترین هدایت د الله د پیغمبر. و شر الامور محدثاتها، بد کارونه هغه دي چې تا په خپله په دین کې پیدا کړو چې بدعت ورته وایي. ولې؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دا د مسلم روایت ده. سننو کې بیا دا خبره پر زیاته کړې ده چې کل ضلالة فی النار، هر نوی کار ته بدعت ویل کېږي. د الله پیغمبر وایي خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. وایي بهترین خلک دغه دي چې زما په وخت کې دي، چې صحابه دي. بیا په هغو پسې تابعین ورته وایي، بیا په هغو پسې تابعین. هر محدث بدعت ده، او هر بدعت خو دلالت د ګمرهي ده. ولا ضالین، دا ګوره په د الله پیغمبر په دلالت کې راوړي. او کل ضلالة فی النار، څه ګمراهان چې دي ټول په دوزخ کې. کل زیغ ضلالة فی النار. بل حدیث کې راځي چې د بدعتي توبه الله نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ الله خو توبه قبلوي. بدعتي ته د خپل بدعت ښه ښکارېږي، توبه نه ځینې کاري. دی چې وایي بازه ښه ویحسبون انهم یحسنون، پر ځان یې دا ګمان یې زړه ښه کار کوم. نو دا عزیزانو د سوره فاتحې آخري خبره ده د مغضوب علیهم والضالین. دا له ځان سره یاد وساتئ، مغضوب علیهم په اول قطار کې یهود دي، او وروسته هر هغه څوک چې د یهودو پر نقش قدم ولاړی حق ور معلوم و، پرده یې د خپلو مفاداتو په وجه پر اچوي. دا مغضوب علیهم دي. غدالین نسوارا دي، حق و باطل ورته متشابه. او نبی علیه السلام بدعت ته دلالت ویلي دي. نو اهل بدعت چې دي دا په غدالین ډله کې داخل دي. یو اهل اغراض دي. اهل اغراض خدا دي چې حق ور معلوم وي، د خپلو مفاداتو دپاره یې پټوي. دا په مغضوب علیهم کې راځي. او یو دغسې دا په دین کې له ځانه لارې جوړوي. دا ډېر مدمن مهلک مرض د علام د ځینې وساتي بدعت. واخر دعوانا الحمد لله.